دخلو دختو شنو درو او دنگو غرو وطنا در باندې ویاړم د پتمنو نومیالو وطنا. د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال محترم ملا عبدالغني برادر اخوند په مشرۍ د ملي تدارکاتو کمیسیون نوبتي غونډه د 1402 لمریز کال د غبرګولې میاشتې په شپږمه نیټه په مرمرینه ماڼۍ کې ترسره شوه. د ملي تدارکاتو کمیسیون په یاد نوبتي غونډه کې له اجنډا سره سم پر 24 پروژو مفصل بحث وشو چې د نو پروژو قراردادونه یې منصور، د 2 پروژو قراردادونه لغوه او د پاتې نورو پروژو په اړه ګډو تخنیکي کمیټو ته دنده وسپارل شوه څو یې تخنیکي ارزونه ترسره او خپل راپور د ملي تدارکاتو کمیسیون راتلونکي غونډې ته وړاندې کړي. په منظور شوو پروژو کې د کانونو او پترولیم وزارت، لوړو زده کړو وزارت، ټولګټو چارو وزارت، پوهنې وزارت، افغان ملي بانک، د افغانستان برېښنا شرکت او کابل ښاروالۍ بېلابېلې پروژې شاملې دي چې ټولیز ارزښت یې سلګونو میلیونو افغانیو ته رسیږي. غیږه دې ډکه د لعلونو خزانو وطنا در باندې ویاړم د پتمنو نومیالو